دا انځور ډیر زیات ډارونکی دی. یو څو ورځې مخکې یوه جنۍ یو غره سر ته ختلې وه یو څو دوستانو سره. هلته یې غوښتل چې سیلفي واخلي. ایسته د دې جنۍ نه دا تلیفون ولیدو یو کندې کې. نو دوی بیا کوشش کوو چې دغه تلیفون راواخلي. او ایسته چې کله کته کېدله دې پسې ایسته خپل هم په دغه کندې کې وغورځېدله. او هلته بیا بنده وه. دوستانو ډېر کوشش وکړو چې دغه جنۍ د دې ځای نه راوباسي خو هېڅ چا ونه کړی شو. بیا یې ریسکیو ټیم ته زنګ ووهو. هغې ورغله. هغې ډېر په مختلف سپیشل شیانو باندې کوشش وکړو چې دا راوباسي. دا جنۍ دلته 7 ساعته بنده وه. خپې جګې وې او سر یې لاندې و. او بیا 7 ساعته بعد دا خلکو وکړی شو چې دغه جنۍ د دغه ځای نه راوباسي. کله چې دا جنۍ د ځای نه راویستله نو خپو یې نور کار نه کړ. خپله خپې نه احساسولې او تلیفون یې هېڅکله پیدا نه شو. نو دوستانو پام کوئ په سیلفیانو باندې غره سرونو باندې ډېر خلک پکې داسې کته ولیدلي دي